السلام علیکم ستړي مشه زه رحمان بندرم تاسو نن بوزم د امریکې د خار لري پرتی کلیوالو سیمو ته کلیوالو سیمو کې هم لکه د خارجي سیمو د کرونا په وجه باندې اثرات لیدل کیږي خبرونه چې دی غداري چې کروندګر ګډبانه یا نور چې کم زمیدار دي هغه په ژوند هم د کرونا په وجه یو غټ اثر شوی دی زه به د مختلفو علاقو ته ورځم او تاسو ته په هغه علاقو کې زه اوس روان یم په یو سړک باندې چې کله یو بل مقام ته ورسم تاسو به ګورئ چې هلته کې تاسو ملاقات کوم او زه به کوشش دا کوم چې داسې کسان را پیدا کړم چې پښتانه دي هغه په دې علاقو کاروبار کوي ځکه چې انګریزان خو ډېر زیات دي خو پښتانه هم زما یقین دی او زه فکر کوم چې په دې علاقو کې شته دی او هغه هم کرونده کوي د پښتنو سره به زه ستاسو ملاقات کولو کوشش کوم زه لږ ساعت دپاره دې پټي ته ودرېدم او دې پټي کې زه وینم چې ډېر غټ مرغۍ ناسته ده دا باز ماته ښکاري زه پوه نه یم چې دا کم قسمه باز دی د دې نور ملګري هم دلته شته که نه یو بل ملګری زه وینم چې هغه مخامخ ځای کې ناست دی او زه کوشش کوم چې دلته ودرېږم او دا لوزي لګیا دی او ډېر غټ باز ده چې د بل ملګری هم تاسو ته ما وښو دا وخت زه په یو ورکوټې کلي کې روان یم فکر کوم چې ورته وایي یا ضلع په دې کې دا یو ورکوټې کلی دی په دې کې د ټرکټرو واړه واړه دوکانونه دي دغه رنګې په دې کې یو ورکوټې دې کلي کې هوټل دی او دغه شان یو ورکوټې ډاکخانه پکې ما ولیده کلیوال علاقې په دې کې داسې واړه واړه ځایونه وي چې په کوم کې داسې ځای په ځای ریلګاډي هم تېروځي دا ریلګاډی دا اصل کې مالګاډی دی دا به ډېر وخت خالي او ډېر وخته پورې به دا روان وي اوس یو فارم ته رالم په دې باندې شاه فارم لیکلي دي او ما دلته کې د سره په ټلیفون خبرې هم وکړلې شاه فارم چې دی دا د یو پښتون دی اجمل شاه خټک صاحب دی اجمل شاه خټک صاحب چې دی دا فارم خلاص کړی دی او د دلته کې ساوري هم ساتي او د باختر کې په قربانو ساوري هم خرڅوي دی په دې کلیوال علاقه کې واده کېږي دنه به تپوس کوو د سره به خبرې کوو د کور دی دلته ما ټلیفون کړی و د سره ما خبره کړې وه اجمل شاه صاحب سره چې زه به راځم ستا کور ته او تاسو سره به خبرې کوم کروندګر یا وړو ساورو چې کوم کاروبار کوونکي خلک دي هغو سره څنګه تاسو سره ما لوز کړی ملاقات به کوم نو زه به دوی ته غږ وکړم چې دی راشي او زموږ سره ملاقات وشي او د سره زما خبرې وشي السلام علیکم بخیر جی ستړي مشه څنګه یې خیر تاسو هم دا طریقې سره لاس ملاوئ بالکل دلته کې زه موږ سره ګډان وي او چیلیم وي غواګانې وي او تاسو سره خو په غاړه زه وینم چې ټوپک هم دی نو ټوپک دلته هر وخت په غاړه ساتئ یې سره که نه کله نه کله او د دې ضرورت څه دی نو ټوپک زه دلته کې دلته چې موږ خپل فارم دی دلته کې او نن سبا هم ضرورت دی او تماچه خو سهار وختي وي که زه بار هم ګرځم په بازار کې دا نه دا صرف ستاسو سره وي که نه دا د نورو امریکایانو سره دلته په کلو کې چې پاتې کېږي هم وي د ټولو سره تقریبا شته دی ها داسې لږ ولاړ شو که نه ښه د ټولو سره شی د ضرورت وي د ضرورت وي او که نه او لکه ضرورت مطلب دا ځان ساتلو په خاطر که نه لکه څه مطلب نو د نن سبا خو د ځان ساتلو لپاره هم ضرورت دی ځکه چې خلک د دې نه غلطه فایده اخلي دا چې کوم هغه شروع شوی دی د شوکې شروع شوي دي که نه شوکې شروع شي خو داسې زیات خبرونه ما نه اورېدل خو امکان خلک یېږي چې وشي زیاتي وو که نه کلیوالو علاقو کې نو مخکې نه چې تا سره خلکو ته پته وي دا کور چې دی د سره وسلم شته او دا خلک هم تقریبا نه راځي که نه تا خو دلته ما لیدلي صابونونه مې ښودي دي به د کور نه بهر دا د کرونا وایرس په وجه باندې بالکل دا زه چې کور ته ننوځم نو لکه دا وګوره دا په دې میډیکل شوي 99% که نه بکټریا مطلب دا کیمیکي د هغې لپاره دی د لاسونو ووینځم او خپله ښه صفایي وکړم کور نه وتو د دروازې د هغه چې هینډل دا هم صفا کړم د خپل ګاډي سټیرنګ هم صفا کړم ځکه چې دا خو یو داسې شی چې لاس سره لګي کور ته وړی شي راځئ داسې مخې ته راځئ څومره فکرمندي ده تاسو زما سره که داسې راځئ مهرباني وکړئ ستاسو په دې چمګاونډ کې په دې وړو کروندګرو باندې تاسو خو دلته ماته معلومه ده چې واړه ساوري هم ساتئ ګډې بزي هم ساتئ دغه رنګې چرګان او هګۍ مو هم ساتلي وي څومره فکرمندۍ بس دي در باندې چې کرونا وایرس د کله نه راغلی دی یا دا وبا خوره شوې ده خلک ډېر زیات په ویره لګېدلي دي او په کار هم ده ځکه دا څه مذاق نه دی دا څه ټوکر نه ده او دا شی لګې دی پلاویږي ځکه چې ښکاري نه چا ته ښکاري نه زه ټیک ټاک یم ما ته پته نشته ته ټیک ټاک یو ته پته نشته نو خلک د زما دا نیبر چې کوم دي
تاسو ګاونډیان چې کوم زما چې کوم ګاونډیان دي دې ملاویدن بند کا کنه هغه ډېر خود موږ په ځای ناستو چیمز کو روټایم خو کینو یو بل سره کې خپ ملاویږو اوس څوک نه داس ملاوي نه څوک ته نږدې ورځي او خپل بزنسونه هم تقریبا بند کو ځکه وایي نو غواړو چې سره ملاو شو سره لاسونه ملاو کو کنه اجمل شاه صاحب تاسو پاکستان کې یا په افغانستان کې د کومه علاقې زه خټکه ما او زه د چراغ د اسماعیل خیل علاقې ما یو شی ختم شوی دی ګران ختم شو ګډان څنګه ختم شو مطلب تاسو د دې خورا شي نو بس خلکو एकदम شروع کو کنه یا هندستانو چې موږ چاچی په ګوجا ګډا په کارونه هغه بس تقریبا هر شی ختم شو کله چې تاسو وایي چې کرونا وایرس د وبا راغلی ده یا خبرونه راغلي نو خلکو ساوري غسل زیات شروع کړی دي خلک لګېدي ساروي خلی هغه خلی او جمع کوي غوښه جمع کوي هغه چیز پته لګي چې غوښه بس راځي نه او بل خبر ده چې خلک غواړي چې کور نه بار ونځي ها دې شي د تبار شي وي سمانه وي خلک غواړي چې د کور نه بار ځخپل باندې کور نه بار زه نو زما خو دا څه دي چې یو خو تاسو وی چې کاروبارونه باندې دا سر شوی دی چې خلکو سامانو وغسل ستور کړل جمع کړل خو اوس اجمل شاه صاحب دا دغه څه واقعي د کرونا وایرس دا وبا څه واقعي او د درې سلور په ځای مشته بررسي ته چې تاسو سره ساوري مقدم شو بیا به تاسو کوي تاسو بیا سټریټجی سره بیا مو ستاره نیولې دي نو دې خو سره حل تر څو چې کوم دې کې چې دا سامانو خرڅ آکشن کیږي الته کې پابندي ولګي پابندي راځي ځکه چې لاسه کسان زه په یو ځای کې جمع کېدل نشي نو لکه لاست ویک هم دا اوس د منډې باندې پیپل باندې بیا اکشن دی خو موږ ته پته نشي موږ بسنګ سامان التنا سروي اخلو یا بغډان اخلو چيلي اخلو نو نشو غسته د اجمل شاه صاحب سره زه روان شوم د کم ځای چې د ملګری دی دغه خواته ورځم او هغه کروندګر چې د انګريز دغه سره خبرې کوم تاسو په کور کې څه تنظیم کړی دی په خپل په کور کې چې دا وخت خبر شو نو سم وکړل اجمل شاه صاحب کور کې خدای چې لکه سودا مو تقریبا 300 میاشتو سودا سامان واغسته دي تاسو په حکومتي کچه څه دلته کې خبرداري راغلي د پولیس راغلي دي یا څه لاخي چې کوم کاونټي نه لاګي څه مشر څه وینا کړی دا په دې کلیوالو لاخو کې څنګه خبرې کوي تاسو د عام خبرونو خبرې کوي څنګه نو خبرو هم ګورم او اصل کې زموږ کوم کاونټي دا د کاونټي خپل یو چینل له او خپل د ټلیفون باندې موږ ته الرټ راځي کنه لکه خبرداري راځي چې دا څه خبره ده په سنټر چې کوم دی هغه ایمیل کوي موږ ته روزانه موږ ته ایمیل راځي د سنټر طرف نه دی ورجینیا سنټر طرف نه چې دا خبره ده داسې احتیاط وکړي او دین علاوه دایم ویلي چې هیلپ مدد مو سره کوو کنه خو هغه پته لګي نه چا وکړه کیږي وای ضرب کوو او تر اوسه پورې څه شي نه دي کنه خو ویلي دي چې لکه خلکو چې کوم کاروبار خراب شوی دی هغه سره مدد کیږي اوس موږ په لار روان یو دی لار باندې زبینم چې دواړو طرفونو ته کروندګر پاتې کیږي د کروندګرو کورونه دي دا اوس موږ چې کوم علاقې ته راځو شو د سړک ته دا شخصي سړک دی کنه دا سرکاري سړک دی دا پرایویټ روډ لکه شخصي سړک دی په دې باندې عام خلک نشي تللی عام خلک نشي تللی دته چې دا دوه درې کور دي په صرف دې شي دا خو تاسو موږ چې روان یو موږ دا غو اول اجازه تاغسته دي بالکل هغه ما خبرې وشوي او دا خو ما تخرج ډیر زیات سوري دی سره د زیات تر کار چې کوم دی د سارو د غواګانو د ویانو دي ها دا خو ډیر غټ فارم کوي ډیر غټ سوري ورسره کوي دا ټول دنیا نمبر 1 کوالټي میټ هغه هغه کنه سوداګر دی او لکه دې نه دی غوخ خرڅي دته دا غوان خرڅي دا خدا غوان چې کوم دی لکه دا دغه دی راغه ما بخل دغه دا کسته لګي او دا خو د بوس راغستي لګیا دی ما خل بوس واخه دي د سورو لپاره راوړل دا واخه دا وچکړي دي دا وچکی په د جمعې مخ کې ځکه چې کله واوري پر یخني شو واخه خاص نشته دي نو دا درسور مېشته دا کوم چې وچ واخه دي دا روزانه دا 2-3 دا تقریبا سنیم ټن وی دا یو دا واخه چې کوم انسان چې ټول نشي دا ډېر دروند دي راځي چې خبري ورسره وکړه نو دا سټیپ لګاره کار کوي سټیپ سره وځه خبرې کوم هغه ځای چې کوم دي ساوري دی هغه به خو تاسو وینئ لکه څنګه چې زمونږ په وطنونو کې ټریکټر وی خلک کار کوي نو د ټریکټر کې واخر وړل ساوروله یو ګډۍ شاته راغستې ده بل ګډۍ چې ده د مخکې راغستې ده دا غټه ګډۍ ده او دا واخه چې دی دا د څه واخه دی عام واخه دي دا او دا عام واخه او دا دی په ساورو باندې دا کوم ماشين باندې کټ کړی دي د وچکی کنه او چې هغه نه بعد بیا دا دنه یو رول جوړ کی کنه
زه اوس دا وخت د سټیپ سره روان یم د په گاډي کې او موږ سټیپ چې دی د دې علاقې کروندګر دی دنه به زه ګورم چې د کرونا وایرس چې دی د هغې د په کاروبار باندې څه اثرات کړي. Absolutely. There's a couple different things that I'm worried about. The first thing is, am I going to be able to buy feed and medical supplies or herd health products if the feed stores and the farm stores close? Okay, just let me translate that. د وی چې زما اثر غم شته ده، فکرمندي شته ده. یو خدای زما صدا فکرمندي ده چې زه خپل ساورو ته خوراک څنګه پوره کوم او زه خپل ساورو ته دوايانې څنګه پوره کوم. د ول چې په داسې ستورونه کم چې دا سامانونه خرڅي هغه ته چې مورلو نو ما پکې دا ورختای ولید چې خلک کم شوقیان دي، شوقي کروندګر دي یا شوقي ساوري ساتي اخلي ګيري سامانونه اخلي. خو کم خلک چې کاروبارونه کوي، کم خلک چې په ګټه کچه باندې کروندګر دي او اصلي کروندګر دي دغه د پاره کدا سامانونه کرونا وایرس موجس کم شو نو بیا به څه کوو، بیا به څه کېږي. دا یو غټه فکرمندي یو د ماده خو دې وروسته موږ کوشش د په فارم کې او کم چې د ساوري دي الته به وسه ډول خبرې کوم. Come here, Ruby. Who is Ruby? Ruby. Oh, she's Ruby? Yeah, come here. Wow, you're feeding her like it's a child? all his cow have a name. Oh wow, okay. د دې ساورو چې کوم مقصد دی هغه باندې به موږ خبرې کوو چې د دې ساورو مقصد د پاره ساتي. دا غواګانې دي زیاتره غواګانې دي په غوګونو باندې نمبرې هم لګېدلې دي. So Steve, what is the purpose of those animals? Why you have them? Well, my end product is beef, so I have cows, which are my breeding stock, and I have a bull over there, and then I breed them so I get calves, and then I feed the calves out so that I either sell them at the livestock market or I finish them here by grain feeding them, and then I sell them direct to consumers for beef. Thank you. دی وی چې زه ما تاسو کو چې ساوري دی ولې ساتلې دي، ساورو مقصد څه دی، ولې ساوري ساتل دی وی چې ساوري ځکه ساتم چې زه د غوښه خرڅوم. ځنی غوښه چې دا د غواګانو دا، ځنی د غوانو دا، زه د غوښه دلته تیاروم هم خرڅوم او ځنی زه په بیا په غټ بازار کې غټ ساوري چې دی غټ په بازارونو کې خرڅوم. Steve, you told me that you have an impact of coronavirus on your business. That was the number one. What is number second? What other impacts you have? Well, the beef sales, as soon as this thing hit last Monday, I sold over 300 pounds of ground beef. دنه چې ما کوم تاسو کو چې را تا باندې د کرونا وایرس د اثر نه رسټو دویم څه فرق ته وینم دوی چې زما کاروبار ډېر تیزی سره وخته په لومړنۍ اونۍ کې ما 300 پاونډه غوښه خرڅ کړه او ما ته نور دغه شان دي اورډر زیات چې کوم خلک دې هم راځي. I usually just sell locally because I deliver it, which a lot of people like that with the coronavirus, so they don't have to go anywhere. Who you sell actually? To actual consumers. Consumer like around like a local public or yeah, the local public. Okay. So they which ساوري چې دي هغه ز په عمومي ولس خلکو باندې خرڅوم په فیسبوک باندې ما خلک ګوري ویني می په ټلیفون مراته ویل شي دغه رنګ دی وی چې ما ته خلک په راضي هم دلته خپل کاروبار ته راضي هم. Well, there's a steer right there. So interesting. دی وی چې زه په مختلف بای چې دي د ساورو مختلف ساوري د مختلفو ساورو مختلف بای دي. $6 باندې هم پاوند خرڅوم، پاوند چې د سیر نه یا د کیلو نه کم وي. $15 باندې هم خرڅوم. ځنی ساوري چې دي لکه مثال په توګه دا غوي چې دی خسي کړی شوی غوي چې دی یا سخوندر چې دی د خسي کړی شوی غوي سخوندر غوخه چې دا نسبتا زیاته خوي خو دا چې څو وخت دی خرڅین لکه مثال په توګه د کټ کی روغ ساوري چې دی لکه دا غیر لصفه شوی نه اډو کې د نه لیر کړی شوی وازغه ته نه لیر کړی شوی او پوره ساوري زوړند وینو په دغه ټیم کې د قیمت چې دی 3 پاونډ دی. خو کله بیا خلک غواړي چې راځه دینه سټیکس واخلم لکه د غوخي صفه قطره واخلم بغیر د اډو کې نه او بغیر د وازغه نه د ملانه واخلم یا د تپخې چې شاته کم دی کم ته چې د خپل ویل کې د خپل د برنه برخه چې دا واخلم نو د بیا د هر ځای جدا دغه دی قیمت او جدا انداز کې د خرڅو. The only thing that I did read that was very hopeful is that they're considering agriculture like a priority. سټیو وای چې زه تمه کوم چې حکومتونه چې دی هغه
ژوندی وساتي دا کاروبار د دې ژوندي ساتلو لپاره د چې کم پسند کې فکر د غدارې چې بوچر شاپس یا د قصابانو دکانونه چې هغه بند نه کړی شي د غوښې سپلای د چې د وندريږي د ویل کچري د غوښې سپلای بند شو دا به یو غټه فکرمندي وي د تمه کوي د دې تمه کوم چې حکومت په دې لړ کې چې د کروندګرو لپاره چې د کوټلي ګامونه چې دی واخلي دی وی ریډیو چینل هم ګوري ټي وي چینل هم ګوري پاکي باندې پیسې چروان دي اوسه پورې ستګلاره د حکومت چې کماله خبرې کوي پای کې ښکار نه خو دی چې څه تمه کومه چې حکومت په دې لړ کې د کروندګرو لپاره څه قوي ګامونه واخلي او دی چې حکومت پرایورټي چې کوم اولنې چې کوم سوچ دی پای کې د کروندګرو ذکر شوی دی کروندګرو نو مطلب دلته چې بیا کروندګر ټک استعمالوم نه پای کې هر قسم کاروباریان راځي د ساورو کاروباریان پکې راځي د فصلونو میوو کاروباریان پکې راځي پای کې د وړو کاروبار پکې شامل دي غټ کاروبار پکې شامل دي عموما دا ټکي باندې هغه لپاره استعمال کو Steve, thank you so much for your time and allowing us to visit your farm and wish you good luck. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. زبا تاسو یو ځل دا وایم چې موږ کوشش دا کوو چې زه دلته راشم او د کروندګرو ژوند هم درته وښیم د کروندګرو ژوند تاسو ولې د یو پښتون سره ما خبرې وکړې د یو پښتون نه علاوه ما دلته د یو انګریز سره خبرې وکړې سټیو سره خبرې وکړې په ظاهره کرونا وایرس چې د شمالي ورجینیا په دې کلیوالو سیمو کې فقیر کاونټي کې او د شنورو کاونټي کې اثرات چې لیدل شوي دي یو خبره چې ما ذکر کړه دا و چې کروندګر وایي زمونږ ځینې وایي موږ خپل کاروبار وړه کاروبارونه چې دي لکه هګۍ نه خرڅو چرګان نه خرڅو خلک نه پرېږدو سټیو موږ ته وویل چې زما په کاروبار کې په لومړنۍ اونۍ کې ډېره تیزي ولیدل شوه خلکو غوښه ډېره واخیسته دغه رنګ ځان سره جمع کړه او د خپل نرخونه چې دي راکم کړل خو د په زړه کې یاره شته دی فکرمند شته دی که دا مدسې واقعېږي نو بیا به څه کېږي دی لا نه دی خبر وایي چې کېدای شي یو غټ تاوان دی هغې ته زه تیار شم همدې ځای کې ستاسو نه غواړم اجازت خپل خیال ساتئ